بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم ورنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناني درس من أساس رياض الصالحين باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. باب دې په بیان د امر په ساتلو د سنتو باندې او امر شواله په سنتو باندې او د سنتو منلو باندې او دغه په آداب باندې د رسول الله سلام پیروي کول او دغه سنت منل په دې معنی نه بحث ته نه درس ته او رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دغه امر منل او دغه خبره منل به کې د واجباتو او به فرض څنګه چې د الله تعالی خبره منل فرض دي هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره فرض وا او دغه نور څه دغه سنت چې پاتې شوی دغه منل دغه خبره فرض دي او لازم دي او واجب دي. یو سنت منل دي او یو عملی کول دي. سنت منل په مجمل کې چې سنت صحیح سنت راغلي دي او موږ ته په صحیح سندونو باندې علما او محدثینو را نقل کړي دي دغه نه انکار کول او هغه نه منل د اسلام نه سړی وباسي او یو پکې دا د سړی تکثیر کولای شي چې سنت نشي عملي کولای. دا دواړه سره فرق لري. دي کې سړی ملامتیا ده پی او پای کې سړی کفر ته رسي. نو الله تعالی دې موږ تاسو عمل توفیق راکړي. الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. هغه څه چې تاسو ته رسول صلی الله علیه وسلم راوړي دي او تاسو ته امر کوي نو هغه واخلئ، هغه ونیسئ، هغه باندې عمل وکړئ او هغه څه چې تاسو باندې کوي هغه نه ځان باندې کوي. بل ځکه الله تعالی فرمایي چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. رسول الله سلام د ځان خبرې نه کوي، د نفس نه خبرې نه کوي او هر څه چې د تراغلي دي هغه د الله د طرف نه راغلي او د وحي طرف نه راغلي دي. چې یو قرآن دی چې هغه مستقیما الله تعالی د جبرئیل السلام په واسطه باندې رسول الله سلام ته را لېږلی دی چې قرآن دی او یو سنت دی چې رسول الله سلام کوم کار خپل کړی یا صحابه کړی هغه نه منی کړی او یا رسول الله سلام پاغه باندې امر کړی یا خپل کړی او یا رسول الله سلام هغه ویلی نو هغه سنت دی. نو هغه باندې عمل کول هغه لازمی دی او منل لازمی دی. عقیده ساتلو ته لازمی دی. څوک نه مری د اسلام نه پیوزي. احادیث کې ډیر دي. موږ صرف یو حدیث رالو یا دو حدیث رسول الله سلام د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته چې هغه فرمایي چې رسول الله سلام ویلي قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من اطاعني فقد دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى رواه البخاري. رسول الله سلام دی حدیث کې فرمایي چې زما هر امتی چې هغه به جنت ته داخلي د الله تعالی په مشیت او دغه په خوخه باندې مگر څوک چې خپل منی راوړي خپل ځان منی کی او نو غواړي چې جنت ته لاړ شي. نو صحابه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دسه بسوکی چې هغه جنت ته خپل ځان منی کی او چې زنه زما جنت ته دا کوم بدبخت ای کوم سړی به چې دا خبرو کې جنت نه زما. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا چې زما اطاعت کو چا چې زما خبره ومنله او زما په طریقه باندې لاړو نو هغه به جنت ته داخل شي او چا چې زما نافرمانی وکړه نو هغه به دوزخ ته لاړ شي. هغه منی راوړه هغه خپل ځان منی کو. بل حدیث کې د یو صحابي د روایت ته عابس بن ربيعه قال رايت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم يقبل الحجر يعني الاسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك متفق عليه. وما عمر رضي الله عنه ولدل چې حجر الاسود مچ کوله او غیخ کوله او غی مچ کوله او دای ویل چې زه په یګه مچ ته وتیږي ته هیڅ نه کوم ګټه رسولې شي او نه کوم نفع رسولې شي. یو تیګي چې ستالاس کې ګټه او توان نشته دي. خو که ته ما رسول صلی الله علیه وسلم نو لیدل چې ته نوی مچ کړي او نوی خپل کړي نو ما به دا کار نه وکړي. نو دا داغي د صحابه او هغه طریقه و چې کوم کار رسول صلی الله علیه وسلم کول هغه هیڅ کله نه پرې خورلو. الله تعالی دې ماته او تاسو د عمل توفیق راکړي او الله تعالی دې موږ ته د سنتو باندې د تللو توفیق راکړي او الله تعالی دې موږ دین اوسه دي چې موږ سنت نه منکر شو
او یا سنت ونمنو ځکه دا ډله او داخل ډیر دي کتابونه په کې لیکلي د بعض سنت د حدیثونه منکر دي د بعضو طریقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم منکر دي نو الله تعالی دې موږ ته هدایت وکړي او الله تعالی دې موږ تاسو په سم لار ویسي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعین.